أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ګرانو دوستانو د سنا هیلت اکیډمي ته ښه راغلاست. دوستانو نن غواړو چې د رشتې د بندش د ختمولو دپاره یو ډېره مجربه وظیفه ستاسو په مخ کې ذکر کو. دوستانو آیا ستاسو د واده خبرې بیا بیا ماتیږي؟ آیا ښه او مناسب رشتې نه پیدا کیږي؟ آیا ډېرې دعاوې مو کړي دي خو لا هم د زړه هیله نه ده پوره شوې؟ که ستاسو رشتې ځنډېږي ناامیده کیږئ مه. د الله جل شانه پرېکړه تل د بنده په ګټه وي. که څه هم موږ یې حکمت سمدستي نه وینو نو دعا توکل او مشروع هڅې مه پرېږدئ. که د ښه رشتې انتظار کوئ د ښه نکاح کولو د ښه ځای مناسب چې د محبت ته ډک وي د هغه انتظار کوئ. که ناممکن حاجت لرئ او هره دروازه در باندې تړل شوې وي. که ستاسو واده ځنډېدلی وي نو د خلکو له خبرو مه خفه کیږئ. د الله رحمت ته هیله ولرئ او هڅه وکړئ چې په مشروع لار خپل واده اسانه کړئ. مګر د الله تعالی د قدرت په وړاندې هیڅ شی په ټوله دنیا کې ناممکن نه دی. هر څه د الله په قدرت کې دي او هر څه د الله جل شانه په دې اراده کې دي چې کن فیکون. چې کله دا اراده د الله جل شانه وسوه نو چې کم ځای ستا د واده خیال وي، کم ځای ستا خوښ وي، کم ځای کې ستا د دنیا و آخرت خیر وي، کم ځای کې ستا د محبت لاره پوره کیږي، هغه ځای کې به الله جل شانه تا ته واده در برابر کړي. هیڅ شی ناممکن نه دی. نن زه تاسو ته یو داسې وظیفه درښایم چې د سترو علماو او مشایخو او بزرګانو لخوا تجربه شوې ده. کم چا چې د واده د بندش د ختمولو د نکاح د بندش د ختمولو دپاره په دغه وظیفه باندې عمل کړی دی، الله جل شانه ډېره نیکه رشته ورته کړې او الله جل شانه په ډېر ښه ځای کې د محبت ډک نکاح ورنصیب کړی. دا د رشتې لپاره د قبول شوي وظیفې په نوم پېژندل کیږي، ځکه داسې وظیفه ده چې د قبول شوي وظیفې یعنې مجربه وظیفه هغه ته وایي چې په هغه باندې دا عمل سوی وي او هغه نتیجې ته رسېدلی وي. دا یو مجربه وظیفه ده چې د الله تعالی په فضل سره یې ډېر ناممکن کارونه اسانه کړي دي. حتی که انسان هر حاجت لري، د نکاح بغیر هر حاجت انسان لري، دغه وظیفه په عمل کې راولي انشاءالله هر قسم حاجت به الله ورکړي. موږ باید د ناامیدۍ پر ځای الله تعالی توکل وکړو. د هرې سختۍ او هر حاجت او هرې ستونزې د حل لپاره موږ باید د قرآن او سنتو لاره خپله کړو. دا وظیفه چې زه نن تاسو سره شریکوم د همدې لارښود د همدې رشتې دپاره یوه برخه ده. دا د همدې رشتې د کولو دپاره د نکاح د کولو دپاره یوه برخه ده چې زه تاسو ته بیانوم. کومه وظیفه چې تاسو ته پر سکرین په تمنیل کې ښکاري سبحان الله وبحمده، دا ذکر دا به سړی د هر لمانځه وروسته سل واره وایي او د دې په سر او په پای کې به 11 واره درود شریف وایي. په سر او په پای کې 11 واره درود شریف او سل واره سبحان الله وبحمده دا وظیفه به کوي. در هغه وخت پورې به کوي تر څو چې د نکاح بندش ختمیږي، تر څو پورې چې د محبت والا نکاح پیدا کیږي او در څو پورې چې دغه رشته میلاویږي کوم چې د خپل ذهن کې معلومه کړې د دغه انسان دپاره دغه وظیفه چې کومه ده د ډېره مجربه وظیفه. که مې چیرې ویډیو خوښه وي نو لایک شیر سبسکرایب مه هېروئ. تر نورو اسلامي ویډیو زموږ د چینل په انتظار. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.